د لاس یادګار د ابراهیم خلیل الله د کعبه کور د الله د کعبه حجان وردرومي د زخمي زړونو دعوا د کعبه کور د الله د کعبه د لاس یادګار د ابراهیم خلیل الله د کعبه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم. عايزانو ننورد دا اغا يوم ختم نبوت یوم ختم نبوه لکه 13 ورځ 14 سپتمبر وو هغه یوم دفاع و د پاکستان یوم دفاع یعنی نن ورځ دا هغه یوم دفاع د ختم نبوت چې څوک د ختم نبوت په حواله باندې یقین لري عقیده لري د اسلام داس خارجي جي عزیزانو لکه محمد رسول الله چې نه مني لکه قران چې نه مني لکه الله چې نه مني څنګه د اسلام وځي دا غرکم کڅوک د ختم نبوت په حواله باندې یو ذره هم د شک او د شبهه په بنیاد دی په ختم نبوت کې ګړبړ کوي دا د اسلام وتلې دی په اسلام کې د داسې چا د پاره گنجائش چې دی هغه نشته. عايزان د ختم نبوت مسله او سلسله خو ډېره درازه ده ډېره طویله ده. دا زموږ په داو زمانه کې عزیزانو د ختم نبوت کار چې دی هغه ډېر پرمخ هم دی شروع هم دی او چې کوم څوک د ختم نبوت په حواله شک و شبه لري دشمنان دي د هغو سره سخته مقابله د علماو شروع ده چې کوم څوک د علماو پیروکار دي د هغو شروع ده. صحیح سلو خو خیر زمي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د زمانه څخه خبر راواخلم عزیزان. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي زما ورستبه ډېر دروغ زنان نبیان پیدا کیږي. زما ورسته چې زه وفات سم 10 نبیان دروغ زنان دا به کذاب دا به پیدا کیږي. دا هر یو به دعوه دا لري چې زه نبی یم هر یو به دعوه دا لري چې زه نبی یم خو پیغمبر علیه السلام فرمایي انا خاتم النبیین لا نبی بعدی زه د نبیانو اخرنی نبی یم زما ورسته بیا بل نبی ناراضی نستا. حتی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کزما په و زمانہ کې موسی علیه الصلاۃ والسلام وای موسی علیه السلام لا به هم زما د دین زما د اسلام زموږ د کلمې زموږ د قران پیروکار به وای خپل نبوت په خپل ځای پروت وای د خپل نبوت په حواله اچ مسویلای دی بزما د امتی رقم وای لکه پیغمبر علیه السلام فرمایي زما امتی زما څونه پابند دي که موسی علیه السلام بالفرض زما په زمانه کې وای هغه به هم د عمر پابند وای. بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په آخر زمانه کې عیسی علیه السلام راځي ورسره خبر را روانه ده. عیسی علیه السلام چې راشي عزیزانو د عیسی علیه السلام به د پیغمبر علیه السلام د امتی په شان باندې د دین خدمت کوي. د خپل عیسایت پرونا کې نه د خپل نبوت پرونا کې نه د پیغمبر علیه السلام د امت د پیغمبر علیه السلام نقش قدم د پیغمبر علیه السلام سنت د پیغمبر علیه السلام چې کوم وحی قران دی داغه مطابق بځي دا سنت چې دی برازي بیا به د عیسایت پرچار کوي یا خبره نه. عزیزانو د نبی علیه السلام په زمانہ کې یو وفد راغلی. وفد شرالی په هغه کې یو سړی پټ کړی وو مسیلمه نومې دی. مسیلمه د یمامې سره غلی وو. دا وفد رالی پیغمبر علیه السلام سره ملاو سو. بیا پیغمبر علیه السلام ډیر شور سره وکړو خرچه مرچه او شی مې چې دی هغه ورکړي.
دغه مسیلمه دا هم ورسره و په دا وخت کې دی پټ کړی و. نو د تم پیغمبر علیه السلام د غومره خرچه ورکړله. پیغمبر اسلام دې ته وویل دی نو درته کم نه دی، دی هم ستاسې ملګری دی راغلی دی. نو بیا چې دی نبی علیه السلام لر راغلی، نبی علیه السلام ته ویلې چې زه په یوه شرط پر تا باندې ایمان راوړم، پر یوه شرط. دا نور وفد راغلی ایمان یې نور راوړی، بې عدالت ایمان راوړی. ایمان په دا شرط باندې زه راوړم چې ته به ما په خپل نبوت کې شریکوې، ته به ما په خپل نبوت کې شریکوې. پیغمبر صاحب په لاس کې داسې یو شاخله وله، ویلې ول زه و تا ته دا لا نه در کوم، دا شاخله وینې، دا شاخ دا لا نه در کوم. د نبوت خبره خو لا ډېرې لرې ده چې ته په هغه کې شریکېږې. او بیا نبوت خو د انسان د خپل کسبي کار نه دی چې لا سفره وشوره اخر کې به ته نبي سې. دا د الله له جانبه یو عطا ده، یو ورکړه ده. په دې کې د انسان هېڅ یوه ذره اختیار نشته. صحیح شولو؟ خیر دی ولاړی. چې ولاړی پیغمبر علیه السلام د ژوند اخرنۍ شپې وې، بیمار و. پیغمبر علیه السلام فرمایي ما خوب ولیدی. ما چې خوب ولیدی زما په لاسو دوې کړې د سونې وې، دوې د سونې کړې زما په لاس ولې. پیغمبر صاحب فرمایي زه ډېر پریشانه شوم، ډېر د دا کړو څه مې نفرت وسولو. ما ته په خوب کې، زه خوب وینم، الله وحی راته وکړي ول پر دې پوکه. ما چې پوکړلو دا دوې کړې غایبې سولې، ورکې سولې، ولاړې ختمې سولې. پیغمبر اسلام چې بیا راپورته سولو دا خوب ورپه یاد سو. نو بیا تعبیر دا وایست پیغمبر اسلام فرمایل زما وروسته به دوه کسان د نبوت دعوه کوي او دواړه به الله خواري، دواړه به الله تبا کوي. نو بیا د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې مسیلمه کذاب د یمامی و، هغه د نبوت دعوه وکړه چې خپل وطن لره ولاړ ویل چې پیغمبر اسلام زه د ځان سره نبي کړلم، زه ورشریک یم. او یو اسود عنسی دا بیا د صنعاء د یمن و، دیم دعوه وکړه چې زه د پیغمبر علیه السلام سره په نبوت کې شریک یم، زه نبی یم. او بیا دواړه یو د خالد بن ولید په د ابوبکر صدیق ته راوګرځېدل چې کله پیغمبر اسلام وفات شولو. اولنۍ اجماع پر دې خبره رااله چې یاره پیغمبر اسلام خاتم النبیین دی، څوک چې د نبوت دعوه کوي هغه د اسلام وتلی دی. خالد بن ولید په خپل لشکر کې حضرت ابوبکر صدیق لشکر واستوي، جماعت یې واستوي د مجاهدینو. په هغې کې یو فیروز دیلمي رضی الله عنه دا دغه راولاړ شو، د مسیلمه کذاب چې دی هغه یې مردار کړ. دی چې کله د نبوت دعوه وکړه نو بیا د اعلان وکړي چې د نن څخه بعد لمونځ نشته، زکات نشته، شراب حلال، زنا حلاله، دا خبرې وکړلې. او بیا د یوې ښځې سره واده وکړي. واده چې وکړي په واده کې بیا هغې هم د نبوت دعوه وکړه چې زم نبی یم. بیا چې واده وسو شپه تېره سو، بیا خلکو ورته وویل نو چې په دا واده کې نو یو شیریني یو شی خو به نو یو ولیمه ده ورته ویل به شیریني دا د پاینده کې پر تاسو لمونځونه نشته، پر تاسو زکاتونه نشته. که تاسو زنا کول غواړئ زنا وکړئ، که تاسو شراب کول غواړئ شراب وکړئ. دا زما د نبوت شیریني د ما وتی ته درکړل. او هغه بل چې بیا کوم اسود عنسی ولو، هغه هم دغه صحابه کرام مطلب مقابله ورسره وکړله. په دا مقابله کې هغه سړی هم مردار کوي، هغه ولاړی ختم سلو. دا دوه کسان پیغمبر اسلام په زمانه کې لا د نبوت دعوه چې د هغه وکړه، دا دوه کسان. او د الله رسول فرمایي زما وروسته به 10 کسان راځي، هغه به دا دعوه کوي چې زه نبی یم. خو پیغمبر علیه السلام فرمایي نه نبی زه یم ولا نبی بعدي، زما وروسته هیڅ یو نبی چې دی هغه شته نه. بیا عزیزانو خبره دی دا تقریبا په قرآن پاک کې 100 آیات داسې دي، 100 آیات چې هغه د پیغمبر علیه السلام د ختم نبوت په حواله دي، چې په هغه باندې دا خبره ثابته ده پیغمبر اسلام خاتم النبیین دی. 210 حدیثه مفتی شفیع صاحب رحمه الله د ختم نبوت په حواله چې کوم کتاب لیکلی دی 210 حدیث را نقل کړي دي چې پیغمبر اسلام فرمایي زه اخر نبی ما یا موضوع داغه ده یا مقصد داغه ده یا غرض داغه ده د حدیث چې اخر نبی چې دی هغه ځای. خو خیر وخت تیرې دی تقریبا خالی پر دغه مقابله کې
1500 صحابه کرام هغه شهیدان شو څه پورته کښته په دې کې تقریبا 800 خالي حافظانو د قرآن دا شهیدان شو. خالد بن ولید مقابله ورسره وکړله په دې کې په 100 حافظان د هغه زمانه دا شهیدان شو. ځکه بیا حضرت عمر فاروق ژغ وکړي چې یاره دا په ارز د حافظان شهیدان کیږي اخر کې بس موږ قرآن مشته څوک وایي بیا دا دی راولاړ شو بیا د قرآن د پر ترتیب جوړ کړي بیا مطلب قرآن ولیکي بیا برابر کړي بیا که څوک حافظ نه هم وي بیا دا ترتیب جوړ شو کنه حافظان به ټول شهیدان سوي وای د غیب په سينو کې دا قرآن چې دی هغه وړي وای هغه ورک سوي وای خو الله رب العزت ته منظور ده شي خبره ولا خو خیر وخت تیرې دی د نن عزیزانو یو سل کاله مخکې د نن یو سل کاله مخکې دا د برتانیې حکومتولو پاکستان او هندوستان دا ټول انګريز حکومت د انګريز دغه برتانیې په دا هندوستان کې یو شهر دی قادیان نیمیږي په دا کې یو سړی و مرزا غلام احمد دا دغه را ولاړ شو دا برتانیې انګريزان را ولاړ شو دا څه کوشش منډه وکړه چې اخر دا سړی و دې ته تیار کړي چې د چشکی د نبی د نبوت اعلان وکړي د نبوت اعلان وکړي دا څه خبره پیښه سواله چې دایبا زموږ په هر حواله باندې د زموږ د پاره رکاوټ دي هغه جوړ سلو رکاوټ داسې جوړ سو عزیزانو چې مطلب زموږ مکه ده دایره ولار سو ځان د خپل مکه جوړ کړ دا غره کوم مطلب دایره ولار سلو دا اعلان وکړي چې لکه زموږ غدا امهات المؤمنین ازواج مطهرات پیغمبر څنګه ولایو بی عائشہ بی حفصه دا غره کوم څوک د بیا خپل اعلان وکړي چې زموږ خپل ازواج مطهرات دا غره کوم د پیغمبر علی صلوات و سلام صحابه کرامو د اعلان وکړي زما خپل صحابه کرام پیغمبر علی صلوات و سلام له وحی راتله د جبرئیل امین علی السلام په ذریعہ باندې د اعلان وکړي چې زوم خپل ملائکه لرم ټیچی په نامه باندې دا مال وحی چې دی هغه راوړي دا غره کوم خپل حج جوړ کړي دا غره کوم دا د صحابه کرام په مقابله کې دا غره کوم لکه د ځان خپل نبی بولی خپل ملګری صحابه کرام بل دا زما صحابه دا غره کوم راځه تر خپل وحی پرې چې زه نبی ما ته نبوت را کول سوی دی ما ته د الله له جانب یو لوی زدا نه وای دا ګوره دا وای نه زدا نه وای پیغمبر علی السلام نبی نه دی زدا نه وای نبی علی السلام نبی دی زما ور باندې ایمان دی خو زه هم جزئی نبی یم زه هم جزئی لکه دا دیوال دی او په دې دیوال کې سل خرڅ کېدلی دی یو خرڅ دا جز دی دیواله د ویل زه هم د پیغمبر علی السلام د نبوت یو جز یم بیا به ویل دغه مرزا غلام احمد یو زوی ولو هغه مرزا محمود نبی دی دول ما د خپل پلار سره واوریدل ویلې چې زموږ داسې نه د مسلمانانو سره اختلاف دی په الله کې مور سره اختلاف دی په رسول کې مور سره اختلاف دی په مانځ کې مور سره اختلاف دی په روزه کې مور اختلاف دی په حج کې مور سره اختلاف دی په زکات کې مور سره اختلاف دی مقصد دا د مسلمانانو سره زموږ پر هر قدم اختلاف او بیا ویلې چې دا غزمان نوې دین څوک نه مني دا مسلمان نه دی دا کافر دی دا جنتی نه دی دا جهنمی دی دا ماته الهام سوی د الله له جانب او ماته دغه خبري وسولې زه وتی ته کومه او څوک چې زما بیعت ونه کی قادیانی وای قادیانیان دا وچ د دې کوم مرشد دی دا اوس په خاصه معنی کې خود دی هغه مرزا غلام احمد ولو دی وای چې څوک زما بیعت ونه کی دا مشتي شي مش دا کافر دی دا مسلمان نه دی دا جهنمی دی دا جنتی نه دی دا د خپل پلار زوی نه دی دا د حرام صوبې دا زما واست په باره کې دا غلام قادیانی چې دی هغه وای موږ په څه خبرې موږ وروره په نور دندو اخته یو موږ یاره قادیانی خو یو انسان دی نو خامخا په کار د وروره څه فرق دی نو انسان دی دایمه دی کلمه وای دایمه دی منځ کې د دې مرکز یو په اسرائیل کې دی بل په برتانیې کې اسرائیل برتانیا دا خو بیا داسې پیښه شوه 1974 کې د بوټو په حکومت کې دلته دغه قادیانیان راولاړ شو زموږ د کالج څخه الفان ډېر وهل چې وی وهل د نشتر کالج نو خیر بیا دغه جګړه جوړېده په آخر کې بیا د علما راولاړ شو چې علما او ډېر بد وایست مولانا ابو زرمان صاحب ته بد وایست بسم الله صاحب رحمه الله ته بد وایست
شیرانی صاحب ته بد وایست، مولانا یوسف بن نوري صاحب ته بد وایست، هغه رقم راواخلو مولانا عبدالحق صاحب د کوړه خټک هغه ته بد وایست، مولانا غلام غوث هزاروي صاحب هغه ته بد وایي. بس نو دین اسلام د سیاست سره څه تعلق لري؟ زموږ د مهاجت ملا منم، دا نور نه منم. دا د مفتی محمود برکت و، دا د مفتی شفیع برکت و رحمه الله، دا د مولانا عبدالحق برکت و، دا زموږ د علماو برکت و چې زموږ تی په د عین کې دا خبره درج کړه، دا په منشور کې راوستله چې دا قادیانیان دا مسلمانان نه دي، دا غیر مسلمان. کنه نن بس ما ماجت و څنګه د دې ماجت وای لکه چې موږ نو خطا سو پدا کې چې دا روافض چې د امام بارګاوي دا چې بندي سوی وي د اسلام په غولنې د پاکستان نه مدا روډونه ولې بند کړي. نن بس ما وستا ژوند ولې د سپیانو وای ولې بدای سلی لوي چې ما وتاه په یو اشه پسلو کسانو کې 15 کسان چې دغه راولاش دا 15 کسان يرغمال کی د کورو سمرا وزه غلیانې بندي، دکانونه بند، هسپتالونه بند، لارې بندي، اسکولونه بند، کالجان بند، دا ولې کوي پر چی شي کوي؟ بهشکه ورسوي کا په خپل امام بارګه کې عبادت وکړه، بهشکه ورسه په خپل کور کې عبادت ستا واخیا وکړه. دا څه معنا ده چې دا ستا عبادت زما پر سر راي شي دی؟ تا ولې زه د خپل عبادت تبا کړلم؟ زما کور، زما بچان، زما ور، زما دربار، تا ولې پر ما باندې ور کوي؟ ټیکسو دا نه د سوي نن ځانونه ټکوي چې علماء ته بد وایست، دا غلام د کړي وای بیا به ته درک دا په دې نه در کړي چې ته درک معلوم چې علماء او خدمتونه چیشته. اشه پر پرنسوټ باندې دونه غټي کې امام بارګاوي دلته په ټول علاقې کې د شیعاګان کورستا یا نس مریا بار سره منځل راځي و د امام بار د جمعې پر داسمه ټول روډونه میکانګي روډ دا جوړ دا باندې څوک نس سکسره و دې منځل راځي. نو تا دونه غټي امام بارګا سره لپاره جوړوله چې د دوه کسان نه لري اځه ټیک د سید دوه کسان خو لري از مست سټلیټ اون کې نوې امام بارګا جوړ کړله حالت څو شیعاګان ستا یا حق دي یا نو معلومه ده چې بدمعشي کوي او معلومه ده چې بدمعشي کوي. استاد بدمعشي جوابونه خو هغه چې یو نیم منسل جنازې به پرته وي نو بدمعشي جواب هغه کنه به بل شي خو ته نه پېږي تا ګورس مرده پاره یعنی 15 کسان یې سو 15 کسان ته ژوند ولدونه ور کړی دي ولې ظلم کوي حکومت ته ولې کوي باجوت ته ولې کوي عمران ته ولې کوي د ازمر دا صوفي دا وز ته ولې کوي زګور خپل دین کوم خپل دین کوم زه پر دا روډ نکښم زه اچا ته خپل سنیان ته روان ورسوم تکلیف شیګان خو لري دا زه حرام بولم چې زه پر روډ باندې خپل موټر ودروم تبلیغ کوم دعوت کوم شیګان ته دا زه حرام بولم په اسلام کې دا حرام او ستا په اسلام کې دا خبره ده کوم خواراله ستا په اسلام کې د کوم خواراله نو معلومه ده سو بدمعشي ده چې هر څه بدمعشي کې د بدمعشي به یو ورځ جواب دی هغه کول کیږي د بدمعشي جواب یو ورځ کول کیږي. نو دغه علماو خدمت وکي نه مزما وڅنګ ته قادیانانو خپل مسجد درلود هغه په ویل چې محمد رسول الله د ویل و محمد رسول الله سره د مرزا غلام احمد قادیانی کته ویل چې قران پاک د ول و د قران پاک سره زما د خپل وحي تکسلو کته ول صحابه کرام د ول و است صحابه کرام زمنم خو زم خپل صحابه کرام کما ویل چې ازواج مطهرات عائشه صدیقه بیبي حفصه رضی دبول وز ما دم ازواج مطهره کما ول حج دول زوم خپل حج لره صحیح سلو وس اندازه ولګو بیا به د دین څه حال وای دا د دې علما او برکتونه چې په نیمه شپه ناسو دغه خلکو مخنیوي وکي نن دې زموږ په وطن کې څوک نشي جوړولای مسجد نشي جوړولای اذان نشي کولای اقامت نشي کولای د دین خدمت په خپل دارسي کولای دا دغه علما او برکت استیجری چې خونه دي ټیک سلو دا ونه واج د ملایان د پرتګال د سیاست چې کوي دا ډېر غټ داستان دی مشفخر کو په دا خبرو باندې او ته هونه وای دا نو دا بلایان د سیاست سره ته په سیاست څه پېژنې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په بنی اسرائیل کې انبیا چې دي انبیا هغه سیاست کوي او زما په امت کې به علما سیاست کوي علما ځکه زما ورسته نبیان نشته نو زما ورسته به علما سیاست کوي نو ستاسو فکر یې څوره سیاست امیر المؤمنین په افغانستان کې وکړي څوره وکړي ستا شزه ستا خور ستا لور ستا مال ستا موټر ستا سایکل ستا موټر سایکل ستا کور ستا بیٹک ستا وسپیتم چا په بد نظر وکړل یا دا یو مثال دی خالد ته پیش کړي نو په دابل کې بیا ویل یو دابل حکومت کې ویل ورته ګوري خالد
نو خبره دا سوه چې دغه مرزا غلام قادیانی راولاړ شو د نبوت دعوا یې وکړله او بیا په دې کې بوټو په حکومت کې علماو ډېر محنت وکړي چې دا خبره ثابته کړه چې قادیانیان دا کافران دي اوس په خپلو کورو کې د لیسته په کوټه کې ډېر سته دا فاطمه جناه روډ باندې دا د موټرسایکلانو تقریبا اکثره پر سپاټ کار دی کوي دا په لندن کې د دې خپل هلته امام دی بس هغه بیان کوي د جمعې په ورځ دی په خپلو کورو کې ډیش لګولي د ډیش بس هغه ته ناست دا بیان اوري فاطمه جناه روډ خو نو در معلوم دی هغه سکول چې سکول ته مخامخ یو مسجد دی دا د قادیانیانو مسجد دا بند سولو چا برکت دی دا د علماو برکت دی صحیح سولو دا حوالی والا برکت نه دی دا منیسټرانو دا سېنیټرانو برکت دی دا سپیرو علماو برکت دی صحیح سولو دا خالد روشو ولا نن بس ما وڅنګ د قادیانیانو مسجد په وینو بس سره وای دا کښنی چې دا الان شیګانو سره ملګری په دا حواله باندې د قادیانیانو کافرانو دا زموږ ملګری وو نو دا چې دیم لا وسوای نو بس حال وای څه جنگونه څه وړي څه به قدرې به د دین او د اسلام کې ده خو خیر دغه بیا علماو د دې مقابله شروع کړه الله دا مرزا غلام قادیانی چې دی دا تقریبا په 2009 په 1906 کې یا 7 کې وفات شو د په دلاور کې وفات شو دا سید بیا ارزي مرګ الله ورکي تاسو ته جنټر چالو کړئ دا سید بیا ارزي مرګ الله رب العزت ورکي چې تر خله غټي بوله را بيد تر خله غټي بوله شاه شاه کشمیری صاحب علامه شمس الحق افغاني صاحب رحمه الله لیکلی دي شاه شاه کشمیری صاحب ډیر مقابله د قادیانیانو سره وکړه او ډیر خدمت د دین او د اسلام وکړي او د ختم نبوت ډیر خدمت وکړي چې وفات شو علامه شمس الحق افغاني صاحب فرمایي تر خله شي ډیر وته شي ډیر زور ته ناس تر خله د ختم نبوت کار وکړي تر خله شي ډیر وته دي د قادیانیانو سره کار وکړي تر خله چې شاوته غټي بولی راوته دا پټه خبره نه ده دا بهتان نه دی دا د ځان خبره نه ده دا رښتیا خبره ده عزیزانو دا رښتیا خبره ده دا قادیانیان چې هغه مقابله علما سره شروع کړه په عین کې دا ولیکل سو هغه دا ورځ 7 سپتمبر ولو 1974 ولو په قومي اسمبلی کې دا علایده بل پاسو چې په عیده کې به قادیانی زموږ په وطن کې پر لوی عہده نشي راتللی د ماجد نشي جوړولای د مدرسه نشي جوړولای د خپل دعوت د خپل دین پرچار نشي کولای هغه ځان ته خبره ده او د کوم ځای د علما وسره سي هغه کوي ورسره فوجان کې نه فوجان قادیانی صحیح سره دې ځات جلال نظام دی اوبه زموږ د واسکار نه دی چې څو اوبه زموږ د واسکار نه دی هغه د په وړه سره لیکن کوشش تر اخر کوي پرې ملایان کوي ابي بي سي ولا ملایان چې شولي ملا امامان تر اخر سورګي با داخل خپل کوشش کوي کثرت لې کتنت لې ک بابات لې ک ادیت لا ک اولاد لې ک شزت لا ک دوکات لې ک کورت لې دا به مقابله کوي خوستي غیرت کې څه زوستر تکوب دا ورس خبر روانه صحیح سوچ بیا تی چیش کوي هغه هم درته وکړه پته کې منو فنځه کسان کې ټول نه کیسې نو بیا د نبوت دعوا نو دا څنګه دعوا وکړه غلام قادیانی وایي چې دی وایي چې الله رب العزت زبر دې مامور کړم چې ز دا غرکم نبی ملک عیسی علیه السلام دا د کتاب په بیا دی وایي چې په دې کې یو ذره شک نشته چې الله تعالی ز د امت لپاره یو نبی را واسطه ولما نو بیا هم کپر نبی نه نو جزء نبی یم د نبوت جزء یم چې د نبوت جزء ابو بکر صدیق نو حضرت عمر فاروق نو یو لکه زلر صحابه کرام نو دا د هندستان یو انسان یو سړی هغه دیار له سوا کاله بعد هغه بیا څنګه نبی کیږي صحیح شو چې ابو بکر صدیق ته دا حق نو اصل حضرت عمر فاروق د دین د پاره خپل سرونه قربان کو هغه ته دا حق نو د څنګه حسب زاده د کتابو خبرې تکو دی وای الله ما ته ویل زتا د انسانانو د پاره امام جوړوم ته د دې رهبري ما ته الله وحي وکړي ما ته الله وایي تکسر وحي چې پیغمبر اسلام تللی دی بیا وحي بند سو ختم سو د دغه جاری وځي
ولما الله ویلې چې زه تا د امت لپاره امام او رهبر جوړوم. بیا ویلې ول زه وای الله ماته ویلې چې زه د خدای اراده لرم چې تا د خپل ځان لپاره خلیفہ کړم. وای الله ماته ویلې زه پر دې ځکه یو جانشین پیدا کوم، آدم پیدا کوم. آدم نو هغه ماته پیدا کړی، هغه نبی ته، لہذا د دین کار په مخه واخه. دا څوک؟ د میرزا غلام احمد قادیانی په خپل کتاب کې کتاب البریه په هغه کې دا خبره کړې ده. وای الله ویلې زه دا اراده لرم چې خپل یو جانشین پر دې ځکه باندې پیدا کړم. نو هغه څوک دی؟ هغه زین. هغه دی وای هغه زین. بیا وای سچا خدا वही खुदा है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा. रिश्ता खुदाई आगत ही कि कादियान लरे खबर नबी रावास को कने आगा खुदाई कर सनदी हो अगर शो खुदाई नहीं भाई आगा खुदाई पाक सच्चा खुदाई आगत ही चीजें नबी का अल्लाह को ईमान दी नबी करे वो दे दा अल्लाह अल अय्यु बिल्लाह नऊज़ु बिल्लाह दा सच्चा नबी सही सुनो सुभान अल्लाह दे वही الله رب العزت و ما ته درويشت کاله پر لپسې وحي وکړي او زما پر وحي به د هغه کوم ایمان راوړي لکه د نور انبیاء پر وحي چې ایمان راوړي. د نبی اسلام پر وحي زموږ ایمان او قرآن دی، او د عیسی علی السلام پر وحي زموږ ایمان دی هغه انجیل دی، د موسی علی السلام پر وحي زموږ ایمان دی هغه تورات، د داوود علی السلام پر وحي زموږ ایمان دی هغه زبور، د ابراهيم عليه السلام پر وحي زموږ ایمان دی هغه صحیفه دی وی دا غره کوم زما پر دغه وحي باندې به هم دې د ایمان راوړي لکه دغه نبیانو پر وحي چې دی ایمان نه چې دی راوړي. بیا دا یو کوپر دوه رقم دی چې د اسلام سره یو هغه دی چې د پیغمبر علی السلام مخالفت وکي چې دا زه رسول نه منم دا سره کافر کیږي، او دا غره کوم دویم کوپر دا دی چې ما ونه مني چې دا نبی نه دی. غلام قادیانی وایي چې ما نه مني چې دا نبی نه دی، هغه هم دغه کافر کیږي لکه پیغمبر علی السلام چې سړی نه و. صحیح سره نا وخت رااله دا الله دې دغه روافض تباہ او برباد کړي. لارې بندي په دې خاري ما بغیر کتاب کتلې وای ما به ته ویلې بس ما سیمه نشته شا بیا وای رښتیا خدای دې چې څومره معجزې و نور نبیان ته ملای شو تر هغه ماته زیات ملای شو. یو پیغمبر علی السلام نه د څه معجزو کې نه برابر دا ټول نبیان یو لکڅلر وزر لشکه مزیاته دې ته څو معجزې وې لکه موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام مړی راځول. موسی علیه السلام بورورا دا بغلر ربی الله سبحانه الله سودا سره د دې لکه د مرته چو لکړه وګزو هغه ماسو دوی ته ټول نبیانو بیا وماته ډېری معجزې ملاو شو. تر پیغمبر علیه السلام نه دا یو شی بیا د کې کړی وی واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. الله فرمایي دا مقام ابراهيم د حج دا خپل ځان لپاره د المانځه ځای مطلب استوا په کې برکات المنزل کوي. دی وایي په اخر زمانہ کې به یو ابراهيم پیدا کیږي. الله ما ته ویل په اخر زمانہ کې ابراهيم پیدا کیږي، هغه ټول فرقې چې د دلاره ونسي هغه بیا چې هغه نجات ولای سي هغه ابراهيم سي یو هغه ابراهيم یو ابراهيم سي. دونه ډېر خبرې دي زه والله اړین هم څه چم او بیا ویل چې و ابن مریم پرېږدي، عیسی علی السلام پرېږدي، زتر هغه ډېر بهتره زه غلام احمد دافع البلاد د کتاب نوم دی، زتر هغه ډېر بهتره وي. الله رب العزت په دې امت کې یو موعود مسیح موعود راواسته چې زما مخکې ولو زبه د دورسته راغلم په تمام خبرو کې زه در ډېر بالا کچيري عيسى عليه السلام وزما په زمانہ کې وای دا غلام قادیانی وای و عيسى عليه السلام به هرگز دا نه وای کړی چې زما مخالفت کړی زما د دین لکه پیغمبر اسلام فرمایي چې عيسى عليه السلام زما په ژوند کې وای زما امتی به وای زما د دین خبرې به کولې د خپل دین نه، او په اخر کې راځي هم هغه به زما د دین خبرې کې د خپل دین خبرې دی بیا وای غلام قادیانی وای ک عيسى عليه السلام وای هغه به زما په دین کې وای په خپل دین کې به نه وای زما د دین خبرې به کولې. او بیا دی وای نوح علیه السلام په خپل زمانه کې چې
کومې نشانې الله رب العزت ته ورکړي وایي کومې نشانې چې الله ما ته راکړي که د نوح علیه السلام په زمانه کې دې خلکو ته الله ښکاره کړي وای یو سړی به هم نه وای خلق سوی یو سړی به حقیقت الوحی کتاب نام دی یو سړی اور خدا تعالیٰ میرے لیے اس کثرت سے نشان دکھلا رہا ہے کہ اگر نوح کے زمانے میں وہ نشانات دکھلائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے حقیقت الوحی دا ما چې کوم نشانې الله را کړي د معجزې او خبرې چې د نوح علیه السلام په زمانه کې الله نوح علیه السلام ته ورکړي وای یو سړی به نقل کړی یعنې معنا دا د حضرت نوح علیه السلام ډېر بالا دا خبرې پر دغه ځای پاتې شوې بیا بله خبره دا د عاجزانو دا اوس موږ په زمانه کې قادیانیان پر دنیا د دنیا پر خبرو ډېر قابضه دي د دنیا هغه لوی لوی کاروبارونه د یهودو دي او قادیانیان د یهودو زامن دي د هغو سره پر دغه لار باندې موږ ګرځو څونه ډېر داسې شیان شته چې هغه د قادیانیانو دي د قادیانیانو د دوی د کمپنۍ دي د دوی د ایجنسۍ دي د دوی د مطلب کارخانو دي علايده د هغه سکهي د خرڅي د دې بیا کومه خرچه ده دا بیا د قادیانیت پر خدمت باندې کوي اوس په پاکستان کې ربوه نه د ربوه دا مرکز دی چې نابونګر چې کم دی دا ربوه دی نه پرکشه شوی بیرته علماء کوشش وکړي دا نه جنواړو چې نابونګر د فیصل آباد سره دی الته د قادیانیانو مرکز دی ټیک شلو دا قادیانیان چې دی هغه ډېر روپۍ د کافرانو د خوا ودی تو کول کیږي چې په اسرائیل کې مرکز وي نو بالا ته چی جنواړي دا د ازما واستاره کم خلک پیدا کی بیا راشي یو کښنی مزدوري ورکړي نوکري ماهره په کمپیوټر کې په انجینرینګ کې په ساينس کې په پلاني شي کې دا کوم ځوانان یان شایسته ماهر القان د دې سره تعلق شروع کی د انجینري په ذریعہ باندې مثلا تیاری ورسره شروع کی کالج یونیورسيټي کې اباسي څونه ډیر زموږ القان لاړو هغه شیګان شو د شیګان انجینر سره په یونیورسيټي او په کالج کې یاري شروع کې به ودونو سره وکړو بیا ولاړو هغه چی شو هغه شیګان شو چې څنګه مونږ درواخه تی بیا قابه ده زما په دغه محله کې د نن سلس کاله مخکې څلور القان داسې و چې د شیګان انجینر وغوښتل څلور القان د شیګان انجینر وغوښتل الحمدلله ثم الحمدلله بیا ما تقریبا څلور 15 جمعې بیان وکړي د هغه وخت غیرت شپې می بیا هغه ټول پرې شو وسوم ډیر ستا دا هغه خپل شي دي د خپل دکان په نامو راړولې دا اوس دا ازمشتي دا دغه نه دي دا موتیران روډ دلته یو ډیر غټ پلازا ډیر غټ تقریبا ډیر دکانونه د پستو باندې دا یو الګ سنی الګ ګلو د شیعه انجلی سره واده وکړي او واده کې دا سره ولیکل په نکاح پارم کې چې زب بیا تا نه پرېږدم کما ته طلاق ولې د ازما ټول دکانونه تا تر کوم نو جذبات کوټي دي سیر دي دغه ځای د کوټي دي نور څه نه دي د انجلی په کراچي کې دا اوس بیا طلاق جن واغستې اوس په دکانو کیس روان دي کراچي سنجلي په جاز کراچي کیس وکي بیا ولاړس سنیانو د کور خراب د مسترګي پټ سولې د میخانه خراب اسو یو الک رالی مته مولوی صاحب شیعه انجلی د زوادور سره کول غواړم ما واده مور سره کول ولی ما ورته زبې و خبره درته وکم نور خبرې د خدای او د رسول خبرې ګرځي پرېږه کتر اولاد شو د شیګان انجلی د وغوښتل دا بل را ولاړ شو د شیګان انجلی وغوښتل دا بل را ولاړ شو د شیګان انجلی وغوښتل ولو مال خور لري ولو نو مال ستا خور به څوک وایي ځوانان کړه د ولاد په شیګان ستا خور کوي ولې یعنی ورکو او ته د شیګان انجلی غواړې څنګه د پښ او مولسا ولا سر په خلاص ما ویلې کزما استاد ځوانان د شیګانو انجینی غواړي زما لور ستا لور زما خور ستا خور به څوک غواړي څوک یې غواړي او بیا پرې شو ماشاءالله الحمدلله پرې شو ولنیکو دا رقم نو یو ندی دا سل نه پسو الکوان دي زموږ د کالج یونیورسيټي پټ ودونو سره کړی پټ او په نکاح بارن کې دا سره لیکلي دي چې کته ماته طلاق راکې دا پلانې چیش راکې دا ارس تاسو نه کوي راشه چلے تاسو واده کوي کور دکان جایداد دا بس ما په نامه راکې کزما استاد ما بیت نه چاکراله د دوه ډېر یقین دي نو پوخ یقین دي سنت دی د ابوبکر او د حضرت عمر فاروق نه ماخلي پر دا مردار خله بیا الته یا چی سبا چې هغه شته سبا د چا سره شروع کې ژوند خراب هغه پاور سر کې واده پتا نه سره وکړي ژوند خراب بل طلاق را دي طلاق را دي نکاح کار سره دي چې سره د ولادت په عدالت کیس وکړي ازمات زیدي د
د پلار به لاور کوي د پلار به لاور کوي دا څه شایسته لوکان د شایم په سیدان کې نشي سیدان په کروڑو روپیه ورکړل په کروڑو روپیه ورکړل تباہ شو برباد شو خپل وینا خپل ژبه خپل رواج خپل رسم خپل عادت خپل بابا خپل اده خپل قوم مپرېږدا می پرېږدا کنه د خدای په نامه اغلو به دروکي اغلو به دروکي چې انسان تصور وکړي زمشتي د کافران لوی فلسفه ده مفتي ابو بابا صاحب دا متحیات په خپل کتاب کې لیکلي دي چې دا کافرانو مستقبل شتي را مخته کړی چې کله هم مسلمانانو لپاره شتي را مخته سي مسلمانانو هغه جنگ ویلې بیا شکست ورغلی بیا شکست ورغلی دا محمد بن قاسم چې تنوي صاحب لیکلي دي د کافرانو انجونی نیولې په جنگ کې چې نیولې ولې ډېر شایسته انجونی ولې یو واره د شپې په خیامت کې انجونو ناري چیخ ناري خیر چورم چیش یا مړ لره محمد بن قاسم راولي چیش دی یا مړ لره راولي هغه چول راولي خیر په خیامت کې واسره کې نسول زموږ ته ډېر یادې شي موږ په زړه ته ډېر غلبه کړې ده موږ پر تا شکار موږ پر تا باندې مې به تاسو موږ یو سات کې نتیجه ډېر شایسته انجونی محمد بن قاسم يعني شایسته ځوان اتلس کلنو کلا شپارس کلنو اجدا خبري واورېده ولکشينه دا خاص خبره ده الحمدلله زه خپل شزلرم زه دې شي ته ضرورت نه لرم کني دا جنگ به ویللې جنگ به دا لیدا کافرانو انجینر تر مخته کړ زمش په بچیانو کې د شافیصل چې شهید کې شافیصل نو دا د دې ورارولو هغه د یو انجلی سره یاري شروع یاري وا اخر کې یاري پردازي ودر چې زستا سره واده کوم په دا شرط خپل لقب وښ شافیصل اوس بیا دې ولا شو مجبور رسول هغه يهوديان جري مجبور ساکای مرګ چې مړ کې دې انجلی دا غوړ دې الګ دا غوړ زباده انجلی یاره خالي دې په مرګ صحیح سو او زمشتي په خلکو کې د لیاقت علي خان چې دا کور ولا مسلمان نه و عمران خان کوم په یاد جماعه چې کوم ولا يهوديا ولا زلمي خلیل زاد او چې ګرځي را ګرځي د کور ولا يهوديا ده ټیکسو سره په خلاصي چې څونور بچا د افغانستان د ورشه دا کور ولا يهوديان وي کافرانه وي هغه موږ څخه ګر کړی هغه پر موږ باندې داسې تسلط جوړ کړی دا اوس ګوره د دوبۍ بچا نه د دوبۍ بچا د کور والا اوس وګرځیدل ولاړ جرمني لره پناه وي جرمني دا بار ملکی و په کربور پیچې وي په کربور زویر د ځان سره و چې د بل چالور غواړي د بل چالور غواړي لارې م پیژنه مذهب م پیژنه ژبه م پیژنه قوم م پیژنه رواج م پیژنه په خدای قسم ته بنه دا و بدای په بل چا سره دا و بدای شپه ګوره دا بچا دا اوس دا یانه دا 3-4-5 میاشتې نه کیږي ولاړ وګرځیدل ته چې د خپل خاندان غو غواړي د خپل قوم غو غواړي د خپل مسلمانانو شایسته کورنۍ دغه بیا ولې دا رقم لمن پر سر دراړي چې د بل چا شي غواړي خپل مغواړي په شیګانو فخر کوا په سنیانو شرمېږه خالي اندازه بیا لګوا خالي بیا معلومه کړي چې کیسه څنګه کیسه دا وسالک میسج را کړو مولوی صاحب کور والا سړي څنګه ولې څنګه وړي مولوی کسر ما په کیسه کې د دې خوندې چې دی هغه ډېر 2 نمبر کې دی د بل چا سره تعلق لري کیسه انا ما نو ټیک ده صحیح ده تعلق د بل چا سره لري بیا ته مفتي پښتانه الحمدلله غیرت من خلق ایمان کلمه لرو ما تستا پر تو خوان نه راکې تا تاسو ما پر تو خوان نه راکې ټیک شو ما تستا بالښت خوان نه راکې تا تاسو ما بالښت خوان نه راکې تا تاسو ما تولیه خوان نه راکې ما تستا تولیه خوان نه راکې ځم ما تستا مسواک ټویر برش خوان نه راکې تا تاسو ما نه خوان نه صحیح شو دا خبر پر سر منه یو شای منه نو بیا په شوز کې ودا راکې په شوز کې ودا راکې زما ټویر زما برش زما مسواک زما کور ولا او دا چې تا پریدای قوم پریدای خاندان غوښتي یا به خود سل یارانه نور لري سل یارانه به نور لري
ما ته کیسې شروع کړه لاس کسان به ولا شي هغه مولوی صاحب ته کیسې شروع کړه چې مال خاندي اوس ما سره خبرې کوي زما سره خبرې پرتی دي چې چیش وسو هر ورځ به ورشه خلک طلاق کوي هر ورځ دی نه چې یو ورځ د یو کیسه د پیښ نه چې خالي د انجنونو ټلیفونان زه درورشه چې دی مال راوړي حساب کومه مسله ده توبه استغفر الله مر پریچا نه خاندو پریچا نه خاندو خدای به ما د غیب زما لور زما خور زما کور والا استا لور خور کور والا بتغیس نه خاندو عبرت بواخ نصيحت بواخ سبق بواخ وزوی ته خاندان انجلی وغواړه د کالج د یونیورسيټي غمور وغواړه په خدای قسم په کالج کې ورغورځه د په کالج کې پرېږده په یونیورسيټي کې ورغورځه دا اوس یو سړی د کور والا یې مرسته دبل انجلیم کړی هغه بیا پر غټ پوسټ هغه چې کومې لوبې په دې سړي کړې دي چې وڅاته چپاو وزړه ودونه په پریشان نه دي کېدای شي هغه ته څه څه ده زه شل یاران لرم زه خپل ما ژوند برابر دي کته نه کله کله دا یو سړی راته مولوی صاحب کور والا سره ډیر پازابي نو خو چم په وکول یا ول کور والا راته د یاران لرم ولچې په یارانو د چیرک د یاران لرم کور والا وسړی ته وای د یاران لرم زمانه څنګه مجلس ته وتی دا د وسې سر په خلاص هلته بیا پروپاګاندا مرابس درواغ مرابس زنر غون دي ژوند تیرو ابل ذات یې بي صلاح ولا دي انجلي ویاله چوراله مسو خود انجلي د خاوره اسړې اسمه شناخته او خیر چوراله ما چې وکړه لا غلق بے ګناو د لور جندا ګرځولې وره نیور کوله غټ شالت ما ډیر ما ټول ملتبه دی وکتبه د لور ورکه ودته او یعنی نیور کوم ولسه زه لا ته دې په به ولې تر ازاس ما پر ځای بیاته غافل چوراله ملتبه د لور کې و یا نس کې دی مال اسلام دا وای ورکه انجلي والا کله سر کښې نو دې څه سره وای انجلي والا دې سر راځي یا اجلور کوم خو خیر ډېر خبرې سره وای کې مجلس پرې شو مال داش نس کې ده ما زه اوس یو خبره د توکمه نر غوندې بس ما سلام باندې کتا وایي چې ما مولوی صاحب 1000 روپۍ ورکړي دي هغه د نالي ګر خورم 1000 روپۍ نه خورم دا لا اذا ثبوت چې راځال د زمو مرکدا خلک ډېر راځي نو زمو ته خواږه ته وکړي دا ورنه مسم کسا غل مولوی صاحب دا زمو را لګ دا هو یا مولوی صاحب زلي ونه یا زمو انجلي ته تب خرچه پر نور کوي زمو انجلي ته پر خرچه پر نور کوي ما نر غوندې سلام باندې زه د نر ډېر شو کېم چې نر غوندې ما سلام باندې او نر غوندې په ما چې بیا منځم نه کوي وستیر سي نر غوندې دایم سلام راځي نو ورچو ما ویلې ستا ورني قبل ما باندې ورني قبل ما باندې او منځلم نه راځي بل توکل الکرالي څنګه خبرې کوم دا موبایلانو پراته دي دا نه وي دنده نه وي څه دا و چې زه چې اوس پاتم د ما بیان لړ جرمني او کاناډا او استرالیا له ورځ هغه سید مخاوت هغه پنځه واره تقریبا الک راتول مولوی صاحب دغه کور دی واده واله ما د انجلي سره تعلق جوړ کړ واده سره کوم علمي کوي کوي مې کوي په خبره یا ما دا نور څه زنه کوه خالد سرخني په اخبار سرخي وای ما بقایا کې به ډېر خبرې نو بیا ما مکه خیر دو نکاح به تراچي ما نه غلط کار او خیر د نکاح بل ځای واچول نکاح وسوله کوزدا وسو انجلي کوزدا سوله دی پرخشه کې انجلي په خپل سره ولاړه چې سره ولاړه دلته اوس په دا سبا او بل سبا انجلي لمر قرار روانه ده ورونه ډېر محترم خلک معظم خلک شخلو زما ډېر سلام واوسه نو مرکه روانه ده او انجلي چې دا بل ځای کوزدا وسوله ما ورونه راوځه زما وجرې ما ورته الستا خور پلانې د پلانې سره کوزدا وسوله هغه ماته مولوی صاحب ته څه وایې یعنی ما ته خو خالي ما تاسو ته ما وینا ما کور والا ما لور ته څه پیژنې ما خور څه په مال زبط تا ستا عزت تر خوندې کما بل سبا دریم سبا مرکه روانه ده ورو مرکه روانه مش خبر سره کړي مجور کوو مال ور کوای ما انجلي کوزدا وسوله نکاح پارم جوړ شو مولوی صاحب ته څه وای مال وزه دا درته وای مال عزت تر خوندې کوم کني ما به ویل ته په خپل خور دی
اخر وخت تیرېدی بیا نو ډېر پریشان شو هلک را وغوښتې بیا ماله بیا رالو چې مولوي صاحب ما وسوه خبره و نکاح تاور واچول مال پر ځان ټک کوم که ما داسې غلط کار الله دې د ازمایښو وساتي ځان ټک کوم ما نه دی کړی دا کار خلک عزتمن خلک پښتانه دی نه چې ګډ وډ پښتانه پیور پښتانه نو په څونه وژاړي په دې حواله باندې چې خدای ازما خور ازه چې سار راوځم ازه چې خرچه ورکوم خور استا خرچه د کدي شي راوځم او ته پر خشه کې ولاړې پرې دې سړي سره نکاح دې واچو که ذکر وایي ګرځه وکړه عدالت کې بس نو بیا ما ورته ویل څوک مو سمون هیڅ مکه ژغمه لره خلکو ته لازم ما بیا مې غلط ته مو ما مجلس دی وکړه اوس هیڅ څوک نه دی په خبر مفتي سره خبر بیا ورسره مرکه ولا راواسته اوبه مرکه ولا راواسته دې سره ناس ته بس د لور بدر کړه د خالد جهان پر مخ الحمدلله دعا وس ټیک سره او هغه خلک بس مات سلام نه راځي چې کوم خلک ما عزت وفندي کوي اما سلام نه راځي چې زه دی وینم سره لاندې وځم ما دا خبره ده باید چې تاسو لاندې سره الحمدلله ستا خور زما خور والله کني خبره ده خپل بچان لرم خوند لرم نور هر شي دا تاسو ته موږ وتلی والله ما ته سلام نه راځي او زما زړه څه کیږي نو بیا مې ورځ هغه لکه ما ډیرو مل واده مکو ته بل واده هم درلود بچان بیا څو مر بعد بیا مال څنګه ول مولوی صاحب د خدای د پاره دواره ته وکړه دوا چې په دې دوه شوزي کې خدای ومړی مال الله دې د قیامت نه وځي چې په اول موږ زاري د تکوله خاصه د تکوله تا نه مننه نن خالي ورته کښې نن اټ داستان دی منې استي وې منې کې نه منې مونږ نه بيګر ور خدای دې خپه کړه که ما پلار چې قبر نه خپه کړه خدای دې خپه کړه چې څو ما روزستي پر کور نه ده اوس څو شان داسې دي عزیزانو چې دا د قادیانیانو دي فکر سورجګم بازار لور ورسلیم سورجګم بازار ولا د قادیانیانو کار کوي چې ټول د قادیانی دي یار دې مسلمان اساخنا مکه او د الله د رسول دشمنی ما خلف مخه مکه ویا مکه وزار اخرى دا مخرو یا نو کاروبار دي نو څه د يهود سره کوي د نصارا توای د يهود سره کوي د نصارا سره کوي د مکه ویا يهود نصارا هغه مشکل نبيان لري دیتا توای زم نبی زما کور ولام دغونه د عائشه صدیقه زما یارانم دغونه لکه صحابه کرام زما وحیم دغونه لکه جبرئیل امین وڅ چم کوي او دې د خپل کمپنیانې بیا د خپل جماعت بچلې شیزان کمپنی چې دا جوس بوتلان اچار کسترډ ریسټورانټ خپل وټلان ته شیزان بناو هیڅ شی مکوا بایکاټ د الله د رسول په خاطر پنجاب آیل ملز لمیټډ دا پنجاب آیل چې کوم دي دا باندې کوي ذائقه یې چې مې په توانو کې باندې دي او دا کینولیو بنسبتی گئی اینڈ کوکنگ آیل دا خو دې په یوه ځای خو کار نه شانواز فلور ملز څنګه یاست شانواز ټیکسټایل ملز شاتاج شوګر ملز څنګه کلچو والا لري سکنه لري وړي چیز کم سره وړي شاتاج ما یاره په څه مسلمان اساخه یاره سړي لاست کون په دا سر کې درکړي دا کیوریټو هومیوپیتیک ادویات دا د دې هومیوپیتیک د خپل لري الرحیم جویلرز دا په حیدرآباد کې ستا دا د دې رومي ټریول دا د خپل لکه مرتي چې ټریول ایجنسی لرونه اجل زومري د دوبۍ د رسول د دې بیا رومي دي او سمرقند شربت څنګه دي سمرقند لري څه کې نه لري او یونیورسل سټیپلایزرانه د مختلفو پرجان چې د سوشګم بازار پټک یونیورسل دا د ټولو اعلام دا چاري د قادیانیان کوو به کبنه اعلی عیاذ بالله نبی کوو الله دې مسلم وسه نن د ختم نبوت ورځ ده یوم ختم نبوت ته مش په خوشاله یو کار څو بيدنه یو ګناګار یو بیلاری ټیک پروا نه لري خدای محمد رسول الله پر نبوت نبی غداری نه درسته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر نبوت غداری نه درسره کو چم نه درسره کو دوکان نه درسره کو صحیح لکه مرچ په دې خبره کې دا کو پر غړو چې دا زه د خپل بابا زویم چې بیا بل څوک مور واچم چې سړی وایار د پلاني او د پلاني زویم دا محاله دا
داسې محمد رسول الله سره بل څوک نبی کول دا در دې له محاله. صحابه وايي موږ ته په دې کې شک را پیدا کېدی چې زه دې د خپل پلار نه یم، خو په دې کې موږ ته شک نه و چې محمد رسول الله حق سچ نبی او خاتم نبی بل نبی نه راځي. زموږ د عیسایانو سره یو لوی بند پر دې هم ده. عیسی علیه السلام چې کله نبی سو بیا يهود وجي، بیا الله رب العزت ژوندۍ اسمانو ته پورته کړي. دا اوس پسپانو کې د قیامت په لوړو علامو کې بیا دا ده مهدی اخر زمان به راځي، دا د امام حسین په اولاد کې راځي، او عیسی علیه السلام به راځي عیسی علیه السلام دا نبی دی ویا عیسی علیه السلام وفات شو. قادیانیان وايي عیسی علیه السلام وفات شو، ختم شو، بیا نه راځي. موږ ویا په قرآن کې دوی دلایل در سره وایي په دې کې اشاره لکه هغه لالچ ورکړي د پیسو د استرالیا او د کیناډا راځه ورسو سره ولاړې د کوټ سپیره وطن دې پرې شو ورور سپیره خاله دې پرې شو ولې هغه صفا غزاله ولاړې خیرنو به دې پرې شو ولې من الواټر لر ولاړې اي بجلی بکلې قبل نه اي دې پرې شو ولې اسلام لر ولاړې دا سودا خو دې وکړه دا د سودا د جهنم سودا وکړه. تا ته په دې شانو کې لکه سېچ په شربت کې وچاته زار راځي، په مټای کې چاته زار څنګه خوږه مټای خوږه دا و سبا چې بیا ټیسټونه وکړي نه سي پړسېدلې نه مړی تر خپل ځګونه هغه دغه خوږه مټای ته پاک دا هغه رقم د استرالیا او د کیناډا او د امریکا ژوند تیروي خوشاله یې مټای کې زهر وای ما بس نو دلایل ما وای په خدای قسم چې د الله رسول وای هم دې دغه دلایل ما وای او الله دې مغفرت وکړي. اوس دغه شاتای چې کچې دا غوړي وشامیان لرم دا بیا څنګه نه کوم مې کوم استوبه وځه الله به دې معاف کړي. کته نه پرېږدي وای ارزان دي څه شي خرسي د نور ولا بهتر شي دي بس سفر کې دي دیم کلمه وای دیم قران وای دیم ازانو نه کوي نو ټیک سید دا استا مبارک دا ته مبارکي چې ته د دې زوی ټیک سره د جهنم اخر کې دل رځي وسره جيبه خاتم النبیین والا ختم نبوت والا د جنت اغلوړ کوټې ته چې ورسره ځي دا یقیني خبره ده. خیر ایزان الله دې ویلا بدل قبول منظور وګرځي. ارچا چې د ختم نبوت لپاره منډه ترنډ کړي دي الله رب العزت ته دې خدمتونه قبول منظور وګرځي. څوک شهیدان سوي دي الله دې شهادتونه قبول کړي، څوک کې خوار سوي دي الله دې خواري قبول کړي، څوک د ختم نبوت می خدمت کوي الله دې خدمتونه قبول کړي. الله دې موږ توفیق راکړي چې موږ د خاتم النبیین د ختم نبوت غلامان سو خادمان سو نوکران سو مزدوران سو چاکران سو چې څلو مزدوران سو بس الله دې د قیامت پر د ختم نبوت په مزدوران کې راوړي خادمان نه مزدوران ان شاء الله مهربان ذات خیر. الله دې ویل ولې د قبول منظور وزي نزول خلق سماعي غواړي چې غلط خبره کوي چې په خبره کوي انسان د بزرگ خبر کې بخامه خای او خبره چپاجي نه کیږي. نه نبی ما العیاذ بالله، نه صحابی ما، نه تابعین، نه تبع تابعین، نه امام د امام ابو حنیفه بس لا یم څنګه تی وایي دغه څه بځای بس خبر اخلاص ځکه ستې ډوډۍ زم خورم چې پتا کې څنګه اثر کړی په ما کې به ما اثر کړی. انسان د خامخا غلطی کیږي. خدای وا خبره دا اوس د منافقت زمانه را عزیزان اوس بیا کلیپان جوړول چې د موبایل کې نه زما د دوه خبرو کلیپان زما د شکنځاو کلیپ جوړ کړم وخوري بیا خلک الله داسي ژوند را کړی دی چې د نیم جهان په څه کې نه د نیم جهان الحمدلله خو به خبرې ته به ګمانه کېږي زما په حواله ته بیا په ما یا مولوی صاحب څنګه کړی پښتنه پر واکه زما پر بیان د خلک واوري کې بدی کې غلطه خبره اوس ما لاس راکړ او که زما خالد به خبري واوري د خلک یا مولوی صاحب نشرمېږي تم پر منبر نه است تم پر مسله نه است نه خبره نه ده والله العظیم ستا خور زما خور ده ستا لور زما لور ده ستا ادي زما ادي ده څه په دا بنیاد خبره کوم کني ما خبره تنخواه رسیږي شي عزت رسیږي ورو د دوبۍ او د شارجې او د ابوظبي ټکټان کې رسیږي د ازبکستان او تاشقند او د بخارا ټکټان کې رسیږي ما کار جوړ دی صحیح شو خو یا بېایماني نه کوم دا نه کوم خو سپی لا یاره چې څوک یو شی ورچې هغه ته لکۍ وشوري چې هر څو خروړی سپی نو موږ خو در سپي الحمدلله انسانان یو موږ به ولې داسې کوو والله العظیم ستا د ځوانۍ ستا د ژوند ستا د کاروبار ستا د خورکۍ ستا د لور ستا د ادې غم را سره ده بس په دغه بنیاد زه دا خبرې کوم که غلطې بولئ ما او خپل ایمان او ضمیر سره مطمئنه یو دا زه جهاد بولم او که ښه وی ټیک دستې کور ولا چې هغه ښه بولئ
او د چا سره هیڅ چا الحمدلله هیڅ چا از ما د غټ مقتدی څخه ورسې دا کښنی پرې د هیڅ چا خاطر د اسلام په حواله نه رڼا کوم غلطي وکړه د سر باد وکړه نه ما باد وکړو په بدی حواله نه بس په دې ځل چا سره هیڅ پابند نه د چا خیال ساتل دا بیا زموږ ایمان کې شک راځي په ایمان کې به شک نه پیدا چې څلو الله دې ویل اورېدل قبول منظور وکړي الله دې اجي خانه کا خپل خونه دکان لري نه یو دغه لري چش لري دکانداري لري خراب سي دا کور اگر دکانونه بند ولاړ ایسته رقم یم ځواني خبرې خو دې په یاد دی او هغه خو په یاد دی په یاد خو دې خبرې خو ما غیر اشتیا دی او ما لازم زری را تسبینې سولې درمش بطاري است الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم اجعلنا من التوابين اللهم اجعلنا من المتطهرين اللهم اجعلنا من خير الدارين ولا تجعلنا من شر الدارين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم واجعلنا منهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عما سواك وصلى الله تعالى